الرحمن الرحیم. تیر کلاس کې مو د پروګرام انټریکشن کړو چې زمونږه کوم پروګرام دی هغه ته مونږ ویلی شو ماوس یا مایکروسافټ آفیس یوزر سپیشلیسټ. دا زمونږه د کورس ټایټل دی. یعنی په دغه کلاس کې به تاسې د ماوس پروګرام په باره کې خبرې کوئ یا به د مایکروسافټ آفیس یوزر سپیشلیسټ باره کې خبرې کوئ. اصلا په دې کې موږ سره ټول شپږ پروګرام شامل دي چې لومړنی پروګرام موږ سره په دې کې دی مایکروسافټ وینډوز. زمونږه اولنی پروګرام چې کوم په دې کې راځي نو هغې ته موږ ویلی شو مایکروسافټ وینډوز. ورپسې دویم پروګرام موږ سره مایکروسافټ ورډ دی، ایکسل دی وغیره. خو راځو لومړني پروګرام ته وینډوز ته موږ راځو. ټول شپږ پروګرامه په دې موس کې موږ سره شامل دي. لومړی چې کوم پروګرام موږ شروع کوو هغه وینډوز ده. ډېر سمپل کویشن به اول داسې چې وټ از مایکروسافټ وینډوز. مایکروسافټ وینډوز دا څه شی دی، د کوم مقصد دپاره استعمالیږي؟ ګورئ مایکروسافټ نوم چې په هر ځای کې راځي نو مطلب دی د مایکروسافټ کمپنی ده. دا یو کمپنی ده، دی مختلفې سافټویرې جوړوي. نو دې نه پته لګي چې دا وینډوز د مایکروسافټ کمپنی یو سافټویر دی، دی کمپنی جوړ کړی دی. تعریف یې موږ څنګه کوو؟ موږ داسې وایو Windows is an operating system. Windows یو operating system دی. operating system ویل کېږي عملیه اجرا کوونکی سیستم which through run hardware components is called Windows. دا موږ سره یو operating system دی چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو یا د دې په ترو سره کولی شو چې د هارډویر اجزاوې یا هارډویر په دې باندې رن فعال د هارډویر د فعالولو لپاره وینډوز استعمالیږي. مثال به داسې درکړم، که موږ چېرته دا کمپیوټر وګورو دا زموږ هارډویر دی. که په دې کې موږ چېرته وینډوز ونه کړو نو دې به کار نه کوي. نو د دې د فعالولو دپاره موږ په دې کمپیوټر کې څه کوو؟ وینډوز کوو. دې د وجې نه اپریټنګ سیسټم دې ته ګوره ویل کېږي. ښه د وینډوز اصلي نوم موږ سره او ایس دی. او ایس د او ایس د مطلب دا دی چې موږ سره دی مینینګ داسې دی اپریټنګ سیسټم. اپریټنګ سیسټم مینس عملیه اجرا کوونکی سیسټم. د دې اصلي مینینګ دا دی. موږ سره زیاتره خلک اپریټنګ سیسټم ورته وایي او که موږ چېرته وینډوز ورته وایو نو هم ټیک ده. ګورې دا وینډوز دوه لفظه دي. ښه وینډو سیسټم یو موږ سره دا وینډو ده او یو موږ سره په دې کې اضافه شوې ده ایس د ایس. د ایس ته مطلب سیسټم، وینډو سیسټم. نو دا نوم موږ سره داسې چې دا یو خاص مقصد لري او مقصد یې موږ سره همدا دی چې د کړکۍ جوړښت تاسو که د وینډوز کې وګورئ نو د دې دا جوړښت چې کوم دی دا د کړکۍ په شکل دی. ګورئ هر یو پروګرام یو ریکټنګل شکل لري. دې د وجې نه
موږ دې ته وینډوز یا وینډو سیستم ورته وایي. په عام طور سره د کمپیوټر ساينس د لحاظه دې ته موږ څه نوم اخیستی شو؟ اپریټنګ سیستم نوم ورته موږ اخیستلی شو. مقصد باندې ورسېد تاسو کنه. کله چې وینډوز موږ شروع کوو د هغې لپاره لومړی کوم یو وینډوز باید په دې سیستم کې موږ انسټال کړو؟ نو تاسو یاد ساتئ مایکروسافټ وینډوز ډیفرنٹ ورژن لري، مختلف. لکه تاسو به نوم اورېدلی وینډوز ایکس پی پخوانی وینډوز، یا فار ایگزامپل وینډوز 7 اوس وخت کې وینډوز فار ایگزامپل 8.1 یا همدغه شان وینډوز 10. دا ټولې هغه وینډوزګانې دي کومې چې موږ سره مایکروسافټ کمپنۍ جوړې کړي او موږ یې استعمالوو. د دې ترمنځ یوازینی فرق دا دی چې کله یو ټیکنالوژي کې نوې خبرې اضافه شي نو هغه زړه ټیکنالوژي ختمه شي، د هغې په ځای نوې ټیکنالوژي فعاله شي. اوس وینډوز ایکس پی او وینډوز 10 ډېر فرق لري. هغه څوک نه استعمالوي اوس وخت کې، اوس به وینډوز 10 یوز کړي. نو دا صرف د دې فرق دا دی چې کله نوې ورژن راځي، اپډیټ ورژن راځي، هغه ورژن نه مقصد دا وي چې دا یو نوې تغییر شوی دی او په دې کې زیاتې خبرې نورې راغلي دي. او دې مقصد دا نه چې ټیکنالوژي به چې کوم دی سختېږي. کله چې یو نوې ورژن راځي نو هغه به ډېر اسانه وي، ډېر ایزي وي، خبرې به پکې زیاتې او د هغې نه به ډېر ښه وي. موږ چې کوم ورژن وایو نو هغه وینډوز 10 ورژن دی. کوم ورژن دی موږ سره په دې کې؟ وینډوز 10. هر یو وینډوز کې خپل ایډیشن دی. ایډیشن ګورې د کتابونو کې هم تاسو لیدلي ایډیشن که نه؟ دا ایډیشن 1 او ایډیشن 2. ایډیشن کې څه فرق دي؟ ایډیشن 1 کې کومه لیکنه چې راغلې هغه ایډیشن 2 کې و. ایډیشن 2 کې داسې چې هغې کې لږ نوې خبرې پکې هماغه کتاب یې خو لږ ایډیټ او تغیرات پکې شوي. دغه شان وینډوز هم ده. کله چې وینډوز راځي نو په دې کې مختلف ایډیشن راځي. د وینډوز 10 دوه ایډیشنې نارملي دي. یو ته موږ پرو ایډیشن ویلی شو. تاسو سی ډي چې والئ په دې سی ډي لیکلي وي. پرو ایډیشن نه مطلب دا دی چې پروفیشنل ایډیشن. یو موږ سره انټرپرایز دی. تاسو به په دې کې کمپیوټر کې انټرپرایز ایډیشن انسټالوئ. ولې چې دا زموږ د سیستم دپاره ښه دی. کومې خبرې چې وینډوز کې پکار دي هغه ټولې په دې کې شته. کم کمانډ چې زموږ د کمپیوټر دپاره ضروري دي هغه ټول دې کې شته موږ سره. نو دوه ایډیشن، یو دای یو دای. تاسو به په خپل سیستم کې دا ایډیشن انسټالوئ. ما سره هم ګورئ که زه چېرته راشم وګورم ما سره به همدا ایډیشن انسټال وي. په دې پی سي باندې رایټ کلیک کوم، بیا پراپرټیز ته راځم او د پراپرټیز نه وروسته تاسو وګورئ دلته لیکلي دي وینډوز ایډیشن. وینډوز ایډیشن وینډوز 10 انټرپرایز. مطلب دا دی چې دغه ایډیشن په دې سیستم کې څنګه دی؟ فعاله دی. تاسو چې کله ایډیشن وینډوز 10 ما سره انسټال ده خو ایډیشن یې څه دی موږ سره؟ انټرپرایز. تاسو هم چې کله انسټالیشن کوئ دې ته به یې ګورئ چې باید کوم ایډیشن په دې کمپیوټر کې څنګه کو انسټال کړو. دا خبرې ضروري دي مخکې ځکه ته تیوري لیکل کوم. د هغې نه وروسته به تاسو سره کوېشن دا راځي. ما پرون هم تاسو ته ویلي وو چې هاو ټو انسټال وینډوز 10. وینډوز 10 څنګه انسټالیږي؟ په خپل کمپیوټر کې به دا وینډوز څنګه فالو. نو دا به انشاءالله یو 2 ورځې وروسته تاسو ته زه ښایم پریکټیکلی. انسټالیشن طریقه به تاسو ته زه ښایم خو صرف یو 2 ورځې وروسته. دویمه خبره دا ده چې کله د وینډوز انسټالیشن وشي نو بیا په دې کمپیوټر کې به مونږ
نورې کومې سافټویر انسټالو چې دا وینډوز مکمل شي. یاد ساتئ کله چې په دې کمپیوټر کې وینډوز موږ انسټال کو نو د هغې نه پس یو بل سافټویر دی چې هغه به ته حتمي انسټال یې یوازې وینډوز نه یو بل سافټویر دی هغې ته اټو ډرایور سافټویر موږ ویلی شو. دا به د وینډوز خو به ته انسټال کړي خو پلس دې سره یو بل سافټویر دی هغې ته اټو ډرایور سافټویر ویل کېږي. دغه سافټویر به حتمي تاسو انسټال کړئ. وینډوز ګورې تعریف ما تاسو ته وکړو چې دا د هارډویر د فالولو لپاره استعمالیږي. خو په دې وینډوز کې ځینې سافټویر داسې چې هغه زموږ د کمپیوټر ځینې الې نشي فالولی نشي فالولی د هغې فالولو لپاره بیا موږ څه انسټالو په وینډوز کې اټو ډرایور. کله چې دا انسټال کړو نو زموږ دا کمپیوټر فعال شي مکمل. اوس ګورې ما ګورې د کیبل په ترو سره دا کمپیوټر کنیکټ کړی دی که نه. د دې زه چېرته په کمپیوټر کې وینډوز ولرم او اټو ډرایور ونه لرم نو مطلب دا دی چې دا کمپیوټر به د ایل سی ډي سره نه کنیکټ کېږي. صحیح دی که نه. دا به د کمپیوټر به د ایل سی ډي سره نه کنیکټ کېږي. بل مثال به درکړم درته. اکثره ټایم تاسې ځینې ویډیوز دي ایچ ډي کوالټي های کوالټي چې کوم دي هغه ویډیوګانې په دې سیستم کې نه چلیږي او نه ښکاره کېږي. هغه وجه دا وي چې ستاسو په دې سیستم کې اټو ډرایور انسټال نه دی. ځینې ګیمونه په دې سیستم کې به کار نه کوي. ځینې گیمز وي چې هغه به زموږ په کمپیوټر کې کار نه کوي. هغه وجه دا ده چې زموږ په دې کمپیوټر کې اټو ډرایور نشته دی. ځینې سافټویر به کار نه کوي. نورې سافټویر هغه سافټویر ولې کار نه کوي چې هغه ستاسو د کمپیوټر کې اټو ډرایور نشته. داسې ډېرې نیمګړتیاوې په دې کمپیوټر کې وي چې هغه به کار نه کوي. خو چې کله تاسو دغه سافټویر فعاله کوئ د هغې د فعالولو نه وروسته به زموږ په دې سیستم کې هر څه کار کوي. څه ته به هم ضرورت نه لري. مقصد باندې ورسېد تاسې که نه. نو تاسو به دغه سافټویر څنګ کې ضرور د دې سره انسټالوئ. اوس ما مثال وینډوز هم انسټال کړله او اټو ډرایور مې انسټال کړ. دواړه انسټال شي. کله چې په کمپیوټر کې دا دواړه انسټال شي نو د هغې نه وروسته به بیا موږ کمپیوټر خلاصو بیا به دې کې کار کوو. تاسو ته به یو کوېشن دا پیدا کېږي چې وینډوز ولې موږ وایو. دا خو د هارډویر د فالولو لپاره موږ استعمالوو. نو وینډوز موږ ځکه وایو چې موږ په دې کمپیوټر کې ډېر مشکلات رامنځته کېږي. ډېر مشکلات داسې چې هغه په دې سیستم کې رامنځته شي. هغه مشکلات مې بي هارډویر پورې اړه ولري یا سافټویر پورې اړه ولري. دغه مشکلات هغه وخت کې ته حلولی شي کله چې ته په وینډوز باندې پوهېږې. که په وینډوز باندې موږ نه پوهېږو نو بیا موږ نشو کولی چې هغه پرابلم څنګه کړو. اول همدغه خبره ده که موږ د ایل سی ډي د کمپیوټر سره کنیکټ کوو نه کنیکټ کېږي. ټیک ده که نه. نو موږ ته به دا پته نه لګېږي چې ولې نه کنیکټ کېږي. او که تاسو پوهېږئ چې د دې لپاره اول اټو ډرایور انسټال پکار دي د هغې انسټالیشن نه وروسته بیا دا کنیکټ کېږي. نو دا وینډوز ځکه ضروري ده چې تاسو د کمپیوټر هغه ټرابلز چې کوم دي هغه ټول حل کړئ او هغې باندې تاسې پوه شئ. ورپسې به بیا تاسې افیس پروګرام شروع کوئ. ورډ ایکسل پاور پوینټ دا شیان به تاسې وایئ. بیا بل کوېشن داسې راځي دا خو موږ سره کوېشن نمبر 1 دی د وینډوز انسټالیشن باره کې. دویم کوېشن دا دی چې هاو ټو سټارټ وینډوز 10. وینډوز 10 به څنګه شروع کړو. وینډوز 10 به تاسې څنګه شروع کوئ. نو ډېر ایزي. وینډوز 10 د شروع کولو دپاره اولنۍ خبره دا ده چې کمپیوټر به تاسې بند کړئ او بېرته به یې ولګوئ. پاور بټن خو پېژنئ که نه. دا کمپیوټر چې پې لګېږي دې ته څه وایي پاور بټن. کله چې دا بټن د کمپیوټر نه موږ ووایو نو ډایرکټ به کمپیوټر ولګېږي. ګورئ زه راسم دا کمپیوټر بندوم.
کله چې دا بند شي او بیا د پاور بټن تاسو وایئ وینډوز کې به اول دغه سکرین تاسو ته راشي. لومړنۍ سکرین به کومې وي موږ سره؟ په دې سکرین کې موږ ته صرف سمپل یو میسج دی لکه د ټایم یا د ډیټ یا د نیټورک یا د چارج دغه میسج موږ ته راکوي، نور کوم داسې خاص خبرې نشته. دې ته ویل کېږي لاک سکرین. وینډوز 10 کې دې سکرین ته موږ کوم ماډل سکرین وایي؟ لاک سکرین. کله چې تاسو د کمپیوټر نه یو بټن ووایئ نو ډایرکټ یو بل سکرین موږ ته راښکاره شي او دغې سکرین ته موږ ویلی شو لاګین سکرین. کوم سکرین ورته ویلی شو؟ لاګین. لاګین د دې د وجې نه ورته وایي چې ته به دلته پاسورډ لیکي او بیا به دې سیسټم ته لاګین کېږي. نو ګوره زه پاسورډ لیکم که نه انټر ډایرکټ کمپیوټر ته لاګین شو. د هغې نه وروسته یو بل سکرین موږ ته ښکاري چې دې ماډل سکرین ته ویل کېږي ډیسکټاپ سکرین. درې سکرینه شو، لاک سکرین، لاګین سکرین، ډیسکټاپ سکرین. لومړی سټارټ به تاسې د دې ځای نه راځي ځکه هغه دوه خبرې خو چې دي هغه اول کې راځي. د کمپیوټر دا جوړښت د اول نه تر اوسه پورې په دوه قسمو شوی دی. کمپیوټر نه د وینډوز انټرفیس چې کوم دي یعنې د دې شکلونه چې دي هغه په دوه طریقو سره راغلي دي موږ سره. اول دی موږ سیل آی وایو. سیل آی نه مطلب دا دی کمانډ لاین انټرفیس. دویم دی موږ جی یو آی وایو لکه مثال ګرافیکل یوزر انټرفیس. ګرافیکل یوزر انټرفیس. اوس په دې کې موږ سره سیل آی انټرفیس هغه انټرفیس دی چې هغه بلیک اینډ وایټ دی. تاسو مخکې یا پخوا ټایم کې اوس هم شته که نه دا د ایس ایم ډي دې تور سکرین ته نه دی دې ته چې په دې باندې نه تصویر وي نه بل څه وي نه بل څه. دې ماډل دې تور سکرین ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سیل آی سکرین وایو. یو دا انټرفیس تا وینډوز لري. د دې د لارې کولی شي فولډر ته لاړ شي، د دې د لارې کولی شي یو فایل ته لاړ شي. یو سکرین ته یې مونږ ویلی شو جی یو آی ګرافیکل. دغه مخامخ چې کوم سکرین مونږ ته ښکاري دې ته جی یو آی سکرین وایي ځکه چې دا یو تصویري شکل لري. ګوره ګرافیکل شکل لري، یو تصویر دی. که موږ نه څوک کوېشن هم وکړي چېرې ستا په دې سیسټم کې دا څه شی دی نو موږ پوهېږو چې دا زموږ ویډیو ده. که موږ ته څوک وایي چې دا څه دی نو موږ پوهېږو دا پکچر دی. ولې پوهېږو؟ ځکه چې دا یو جی یو آی سکرین دی، ګرافیکل یوزر انټرفیس دی، یو عملي بڼه لري. دې د وجې نه دې ته موږ ګرافیکل یوزر انټرفیس ویلی شو. هغې ته راځم هغه وروسته به یې د ټولې خبرې کوو. یو نیم شی هلته ده. نو دا اصلا موږ سره په دې کې دوه سکرینه شو. صرف اوس وپېژنئ تاسې. زمونږ اصلا درس چې دی هغه په جی یو آی سکرین باندې دی. یعنې ټولې خبرې به په دې ځای کې تاسې کوئ. په دې کې دغه آی دغه دې خوا چې څه ښکاري تاسې ته دې ته آیکنز وایي. دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ آیکنز ویلی شو. آیکنز what is icon? Icon څه شی دی؟ سمپلی داسې وایم icon is a symbol. دا یو سمبول دی which show hardware and software information. دا یو سمبول دی چې موږ ته د هارډویر او د سافټویر په باره کې څه راکوي؟ معلومات یې همدا دي که نه؟ دا ویډیو ده، نو ویډیو د هارډویر او سافټویر په مبارک معلومات شو موږ ته. دا پکچر دی، دغه انفارمیشن یا دغه پیژندګلوي چې کوي دا آیکن کوي. دا موږ سره آیکن کوي. او د هغې نه وروسته دغه توره غوندې پټه ښکاري لاندې که نه؟
دې ته ویل کېږي ټاسک بار. څه ورته ویلی شو موږ؟ ټاسک بار ورته موږ ویلی شو. پوهېږئ ټاسک بار څه ته وایي؟ ټاسک بار، ټاسک مینس یو خاص مقصد یا هدف، خو دلته دې مقصد یو پټه ده. په دې باندې اولنی یو بټنه موږ ته ښکاري، دې بټنې ته ویل کېږي سټارټ بټن. د هغې نه وروسته دلته موږ سره یو بله ایریا ده، دې ته ویل کېږي سرچ ایریا. دې ته ویل کېږي ټاسک ویو. ټاسک ویو، دا ټاسک ویو ډېر مهم کار کوي. کله چې ټاسک ویو باندې موږ کلیک کړو، څونه پروګرامونه چې موږ اوپن کړي هغه ټول راته وښیي. وایي کوم یو ته ته ځي؟ زه وایم یاره دې ته لاړ شه. خیال مې شته ورته؟ نه نه دې ته نه ځم، بیا کلیک کړه په دې باندې. کوم یو ته ځي؟ بېرته دې ته راځي. نو دا د ټاسک ویو کار وي چې دې موږ ته کوي. او د هغې نه وروسته دا پروګرامونه دي زموږ چې کوم اوپن شوي دي، دغه ساحې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن ویل کېږي پیغام ته. او دلته پیغام شی دی موږ ته، لکه موږ ته پیغام همدا دی چې څونه چارج دی کمپیوټر کې، نیټورک شته نشته، ساؤنډ شته نشته، ټایم باره کې انفارمیشن راکوي راته. همدغه شان ګورل کې 6 نیو نوټیفیکیشن، دا ټول هغه معلومات دي چې موږ ته دې راکولی شي. نو دې ته نوټیفیکیشن ایریا موږ ویلی شو. او بلې کونج کې یو بټنه ده، تاسو ته به ښکاره کېږي، نه لږ لږ ښکاري لږ لږه جدا غوندې ده. دې بټنې ته ویل کېږي پیک بټن. کله چې پرې کلیک کړو دا پروګرام ټاسک بار ته راښکته کي، او بیا چې پرې کلیک کړو دا پروګرام چېرته یوسي؟ بره یوسي. نو دا د دې ډیسکټاپ باره کې یو څو خبرې شوي. بل ګورئ چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ یو مینو درته ښکاري. دې مینو ته ویل کېږي سب مینو یا کانټیکس مینو یا پاپ اپ مینو. چې هر یو تاسو نوم ورته مسله نشته دی او ما یوه خبره ده، خو د دې مینو د لارې د دې ډیسکټاپ سیټینګ کېږي. که هغه د ریزولیشن سیټینګ دی، وال پیپر سیټینګ دی، او که نور سیټینګ دی، هغه ټول د دې ځای کېدای شي. په دې کې صرف یو څو خبرې دي چې هغه زه تاسو ته وایم. اولنۍ خبره موږ سره په دې کې چې کوم ده هغه په نیو کې ده، بیا ډسپلی سیټینګ دی، بیا پرسنلایز دی. خو بر هم تاسو وګورئ آیکنز په باره کې وایي چې آیکن به په کوم سایز کې راځي. مطلب دې کې موږ سره آیکن دي، لارج آیکن، میډم آیکن یا سمال آیکن. کوم ماډل آیکن چې تاسو غواړئ، که میډم آیکن هم ټیک ده، که فار ایگزامپل لارج آیکن هم ټیک ده، او که سی فار ایگزامپل تاسو بیا میډم آیکن لئ نو هم ټیک ده. هغه خبره موږ سره میډم آیکنز دي. یو موږ سره په دې کې دی آټو ارینج آیکن. دا سکرین چې دی دا داسې دغه لري، ګریډ لاین لري، داسې چوکاټ دي، خو موږ ته ښکاري نه. او په دې چوکاټ کې موږ سره آیکنز پراته دي. وایي چې په دې سکرین کې موږ سره داسې ګریډ لاین شانتې دي، او دې ګریډ لاین کې آیکنې پرتې دي. د ګریډ لاین کې څه پراته دي؟ آیکن. اوس د آیکنې که موږ چېرته مثال دا ټیک مارک لګولی وي، نو د دې ټیک مارک د لګېدلو مطلب دا دی چې ستا د آیکن به د دې ګریډ لاین نه دې ګریډ لاین ته نه راوړي ډایرکټ، تر څو چې دا مکمل شوی نه. تاسو ګورئ که نه، زه دا آیکن دلته راوړی شم داسې نه راځي. خو که تاسو دا ټیک مارک ختم کړو، د هغې نه وروسته دا راځي. یعنې دې ګریډ لاین نه دې ته، دې نه دې ته دا چینج کېږي. که بیا دا ټیک مارک زه ولګوم نو دا بېرته په ګریډ لاین کې ځان برابر کړي. که دا ټیک مارک نه وي لګېدلی، دا موف کېږي، خو دا آیکن د دې آیکن د پاسه نه شو کېښودلی. دا آیکن د دې آیکن د پاسه نه شو کېښودلی. وجه دا ده
چې تاسو دلته دا ټیک مارک دویم ټیک مارک لګولی دی الاین آیکن ټو ګریډ. کله چې دا ټیک مارک ختم کی نو هغې نه وروسته دا آیکن د دې آیکن د پاسه کې لکه مثال در کوم که دی لکه دا آیکن دی آیکن د پاسه کړم هغې وخت کې دې د پاسه کېښودل کېږي کله چې هغه ټیک مارک لګېدلی وي دا ټیک مارک لګېدلی نه وي لګېدلی او که چېرته ولګېږي نو بیا ګوره دی څه شی کوي د آیکنو ترمنځ یو سپیس یو مسافه موږ ته راکړي. د هغې نه وروسته ډیسکټاپ آیکن دی می خیرات آیکن یا راته وښیه دا سمپل خبره ده. ایلن یې موږ ته یو 3 اپشن راکړي 4 خبرې دي دې کې دا لږ زده کړئ ځکه تاسو د ډیټا چې په درد خوري. نیم دی سایز دی آیټم ټیپ دی او ډیټ موډیفای دی. نیم نه مطلب دا دی لکه ګوري ما سره دې کې اوسو فولډرې شته او دغه فولډرې دا فولډرې ما سره دي زه وی ګورې یو فولډر ډیسکټاپ باندې مهمه نه چې یوازې په ډیسکټاپ دی. دلته وګورئ تاسې اول کوم یو راغلی موږ سره اے ری بی بی ری بی سی دی. که چېرته په دې ساټ بای کې زه په دې نیم باندې کلیک کوم نو اول ګورئ سی راځي بیا بي راځي او بیا یا په ډیسکټاپ باندې یا په یو فولډر کې یا په یو ډرایو کې ټول یوه خبره ده. دا دوه ځلې کار کوي که بیا دې پې کلیک کړو نو بېرته بیا منظمېږي. همدغه شان بیا څه وایي بیا موږ دلته د ډیټ موډیفای د لحاظه خبره کوو لکه دې کې ما سره یو بل اپشن دی سایز باندې چې کله کلیک کړي نو دې تاسو ته هغه درانده فایلونه هغه درته مخکې کې او هغه سپک فایلونه څنګه کړي که بیا پې کلیک کړي نو دوه ځلې کار دا دی چې درانه به وروسته شي او سپک به مخکې شي. آیټم ټیپ دې ته وایي ګورې دا ویډیو ده دې ځای کې ما واچوله دا ویډیو مې دلته واچوله زه مې دا ویډیوګانې ګډې وډې پرتې دي یو طرف ته ویډیوګانې کا یو طرف ته پکچرې کا هر یو آیکن د خپل آیکن سره څنګ په څنګ راواله. نو تاسو به د دې دپاره په دې ځای کې چې باندې کلیک کوئ آیټم ټایپ ګورئ دې ځای نه ویډیو شروع دي تر دې ځای پورې بیا هغې نه وروسته دا فایل دی بیا پکچرې دي ګوره ټولې پکچرې دي تر دې ځایه بیا ورډ فایلونه دي. نو دې تاسو ته منظموالی راوستی شي خو چې کله په دې کلیک کوئ که دې باندې بیا کلیک کړلو نو بیا میبي وروسته مخکې همدغه شان په دې کې موږ سره یو بل اپشن دی هغې ته ویل کېږي ډیټ موډیفای. ډیټ موډیفای دې ته ویل کېږي لکه فولډر کې که په هر ځای کې دې کار هماغه یو کار دی. دې فولډر کې دغه اے والا فولډر ما اول جوړ کړی بي والا مې بیا جوړ کړی او د سی والا بیا. که زه چېرته مثال په دې کې راشم په دې ډیټ موډیفای باندې کلیک کوم نو تاریخ د لحاظه داسې شي هغه فولډر چې آخره کې جوړ شوی هغه اوله کې راځي او چې اوله کې جوړ شوی هغه به آخره کې لکه درې فولډرو کې ګورئ دا اول و آخر شو دا آخر و اول شو او که چېرته تاسو بیا پې کلیک وکړلو نو دویم ځل کلیک سره دا مطلب شو چې بیا به خپل سټایل سره لکه دې نه دا فولډر یې مخکې کوي ځکه دا د دې مخکې جوړې شوي دي او بیا به دا فولډر راځي بیا دا او دا او دا. نو د تاریخ د لحاظه هم تاسو کولی شئ مخکې وروسته والی په دې کې وکړئ. ریفریش دا ډبل پروسیسنګ لپاره موږ استعمالوو. څه لپاره یوز کېږي دا ډبل پروسیسنګ. ډبل پروسیسنګ دې ته وایي لکه تاسې اکثره ټایم داسې وایي چې په کمپیوټر کې خو یو کار چې موږ کوو لکه مثال ګوره رایټ کلیک کوو دا یو پروسیس کېږي دې سیسټم کې. کله چې تاسو په یو ویډیو باندې ډبل کلیک کوئ نو دې باندې یو پروسیس کېږي او کله چې دا کلوز کوو نو بیا هم په دې باندې یو پروسیس کېږي. کمپیوټر په دې باندې یو عملیه اجرا کوي. ځینې وخت داسې چې دا عملیې صحیح طریقې سره اجرا نه شي نو بیا داسې چې دا فایل هینګ شي یا داسې خال یو ځای کې پاتې شي. موږ وایو چې دا کار باید دوباره وشي دا پروسیس دوباره وشي چې دا فایل مکمل یا کلوز شي یا اوپن شي. نو دې لپاره موږ رایټ کلیک کوو ریفریش باندې کلیک کوو چې کله ریفریش باندې تاسو کلیک کوئ دغه پروسیس څنګه شي دا دوباره شي.
یعنی یو کار دوباره کول. تاسو یو خبره وکړئ که نه هغه یو نفر وانوري نو بیا دوباره کو که نه کوو مونږ ورته لږ په تیز طور ته کوو چې هغه صحیح طریقې سره واوري. دغه شان په سیستم کې چې کله یو کار وشي او هغه اجرا نشي د دوباره اجرا کولو دپاره بیا څه استعمالوو مونږ دوباره اجرا کولو دپاره مونږ ریفریش خبره استعمالوو. د دې نه وروسته دویمه خبره دا ده دې کې موږ سره دي فولډرې. موږ داسې وایو چې وټ از فولډر. فولډر څه شی دی؟ موږ داسې وایو چې فولډر از a box which through store data. دا یو بکس دی چې په دې کې هغه خپله ډیټا موږ څنګه کو ساتو یا سټور کو یا دې کې هغه خپله ډیټا موږ ساتلی شو. اوس دغه ډیټا چې کومه ته ساتې په دې کې دا به دوه قسمه فولډرو کې ساتل کېږي. یو سمپل فولډر دی او یو موږ سره په دې کې وینډرار فولډر دی. سمپل فولډر دی هغه فولډر دی چې کوم موږ سره فاست تیز فولډر دی خو په دې کې یو پرابلم دا دی چې هغه وایرس نه محفوظ نه دي سیکیورټي نه لري یا که هر څوک کولی شي دې ته داخل شي او استعمال کړي ستا ډیټا نو دا مشکل دی لري. خو وینډرار فولډر کې چیرې دا لږ سلو دي ډیټا چې پکې چې ډېر وخت نیسي خو دې کې څه خوبي ده سیکیور دی. سیکیور نه مطلب چیرې موږ سره محفوظ دي. دویمه خبره دا ده چې وایرس نه محفوظ دي او بل دا چې ډیټا کمپریس کوي د ډیټا حجم کوي. صحیح ده که نه؟ تاسو ډیټا حجم داسې کموي نه چې هغه خرابوي. لکه موږ وایو چې یو څه ته موږ زور ورکړو کمیږي که نه دې دې ډیټا داسې راټولېږي په دې فولډر کې ډیټا راټولېږي نه دې کې څونه چې ډیټا ته ور واچولو هماغه سایز او هماغه انداز دی. نو دې وینډرار فولډر کې اکثره موږ هغه پرسنل ډیټا ساتو چې څوک ختمه نه کړي یا مطلب دې استعمال یې نه کړي. نو سمپل فولډر اسانه جوړېږي کنټرول شفټ ان سره هم جوړېدی شي. دا ښکاري جوړ شو موږ سره کنټرول شفټ ان سره ورته نوم ورکړه ډیټا. کومه ډیټا چې تاسو پکې اچوئ هغه انتخاب کړئ. لکه ګورئ څونه ویډیوګانې دي دا ټول راوالی دې کې واچوئ. کنټرول ایکس سره مې کټ کړلي کنټرول وي سره مې دلته پیسټ. تاسو وګورئ دې ټایم ما نه ونیو دا ډیټا چې په دې کې واچول شو ډېر زر واچول شو. که دغه ډیټا تاسې رایټ کلیک وکړئ او دې نیو ته راشئ او دې کې تاسو په دې وینډرار فولډر باندې کلیک کړئ په دې فولډر کې اچوئ نو دا به تاسو نه ډېر وخت نیسي. لکه زه به دې ته نوم ورکړم مای ډیټا. دې ته ډیټا څنګه داخلولی شو ډبل کلیک به وکړو. د هغې نه وروسته به راشو مونږ به په دې ایډ باندې کلیک صحیح شو که نه او د ایډ نه وروسته به تاسو راشئ په دې کې که فایلونه دي که پکچرې دي هغه تاسو انتخاب کړئ. زه به ویډیو نه انتخابوم ځکه هغه ډېر وخت نیسي. وخت په کوم وجه نیسي چې حجم یې کمیږي. کله چې حجم کمیږي نو خامخا به دې ټایم نیسي. زه به دا پکچر انتخاب کوم دا به اوکې کوم. اوس دا پکچرې په کوم ځای کې پرتې دي په ډیسکټاپ باندې پرتې دي. دې ما ته یو آپشن راکړی دی وایي دا ته ډیلیټول غواړي هغه ځینې چې کوم ځای کې پرتې دي نو چې فولډر ته راوړي هغې ځینې ډیلیټول پکار دي که نه دا چک به ولګي او که پاسورډ نه لګي ډایرکټ یو کې که زه مېرم باید پاسورډ هم په دې باندې ولګېږي نو دا دې باندې به کلیک کړئ سیټ پاسورډ او را به شي دې ته به پاسورډ ورکوي. مثال ما ورته ورکړو اسرار که دا چک نه لګېدلی بیا به دوه ځلې دا غواړي د نه پاسورډ خو دواړو ځایونو کې یو شان پاسورډ ورکوي. او د هغې نه وروسته د لاندنی چک دی نو دا چک مقصد دا دی چې دا پاسورډ به ځان ته په فایل باندې نه لګېږي دا به په فولډر باندې لګېږي چې فولډر باید پاسورډ غواړي. کله چې دا چک لګېدلی نو مطلب دی چې فولډر به پاسورډ غواړي. دا اوکې کې ځان سره
دا غي نور سترا شیدام ځان سره کوي او ګورې لږ وخت یې ونیولو که نه ډایرکټ رام نه غله که تصویر هم دي او زه به دې کلوز کړم اوس به دې باندې زه کلیک کړم ما ته وایي چې شی په کار دی ته پاسورډ وداوټ پاسورډ هېڅ امکان نه لري دې ته ته داخل شي څه به هم دې کې تاسو ته نه ښکاري که پاسورډ صحیح ورکړم نو ما ته وایي دا ستا پاسورډ او دا ستا تصویر مقصد باندې ورسېږي تاسو که نه نو دا ستن موږ سره به دې کې د فولډر جوړولو طریقه ده چې فولډر تاسو په دې ډرایو په دې سکرین راولئ نو که دا فولډر راولئ که دا راولئ دا فولډر که تاسو بیا په ډرایو کې جوړوئ نو ګور هلته بیا بله نوې خبره نشته همدغه فولډر وي همدغه فولډر هر ځای کې چې جوړوئ فولډرو کې څه مسله او تاسو یو ګورئ دلته ځینې تصویرونه پراته اوس نشته ولې چې هغه ما څنګه کړه ډیلیټ کړه موږ هلته هغه چک ولګولو که زه مثال بیرته غواړم چې د دې فولډر نه ډیټا وباسم نو زه به پاسورډ ورکړم دا ټول به انتخاب کړم ایکسټریکټ ټو باندې به کلیک کړم ډیسکټاپ ته وړو او دا وکې کو دا بیرته لاړه دلته راغله بیرته د فولډر نه ډیټا ایکسټریکټ کولی هم شو او دې ته یې ایډ کولی هم شو پوه شو مقصد باندې تاسې نو دا ستن فولډر وي چې تاسو ته ما په دې باندې خبرې وکړئ ورکولی شو خو ډایرکټ نه هغې لپاره بل سافټویر انسټال یې هغې په ترو سره ورکولی شو څونه چې ستا په کار یې جوړوي وخت به نیسي درنه صحیح شلو دا زمونږ د نن ورځې درس شو بل کلاس کې به انشاءالله بیا فردر نورې خبرې